فرار امریکا به نفع افغانستان شد، به زیان افغانستان نشد. کشور ما را آزاد کردیم، آزادی خود گرفت. کافرها رفت از خاک ما شما به ده گلمی امریکایا دیگه الحمدلله امارات اسلامی آمده، ما خیلی راضی سیم ایشان. د امریکا نشون په افغانستان کې دا یو غمیز افغانان لپاره او موږ ته احساس د بیگانگی راکاوه. موږ د ازادۍ احساس نشو کولای. کله به چې په بازار کې یا په کوم مناطقو کې به خارجان ګرځیده واقعا من په روحی لحاظ باندې ډیر تاثیر درلوده. امروز نوع سنبله است. امروز روزی شکست آمریکاست. راجع به نوع سنبله امیر نظریم است که ای که طالبا به حکومت رسید و ای که یعنی امریکا از حکومت برآمد، از افغانستان خاک افغانستان برآمد، خیلی خوب شد بر مملکت ما و ما خیلی خوشحال هستیم از اینکه یک کفر بیاید در مملکت ما. بسیار خوشحال هستیم که در نوم سنبله اشغال در افغانستان پایان یافت و ما توانستیم که یک وطن آزاد و خوبی را داشته باشیم. دا خو ډیره ښه خبره ده چې امریکا د اشغال نه خلاص شو، هم د سنبلې ووتم، اشغال خلاص شو.